که څه هم په بلخ ولایت کې د کلالۍ هنر ډیره مخینه لري، خو کلالان وایي د نورو کلونو په پرتله اوس د کاروبار او هنر خوند تللی. تنور جوړونکي وایي په هیواد کې وروستیو تحولاتو له امله اوس بازارونه ساړه شوي. په بلخ کې د تنور جوړولو صنعت ډیره پخوانۍ سابقه لري. کلونه کېږي چې کسبګر د دې هنر له لارې خپله ډوډۍ پیدا کوي، خو په هیواد کې وروستیو تحولاتو اوس بازارونه پیکه کړي. خوب است فضل خدا، یک 3 ماه 4 ماهی که زمستان است، کم مثلا چیز کم خرید و فروخت کمتر است. همدارنګه یو شمیر تنور جوړونکي وایي د ژمي په را رسیدو سره بازار لا کم رنګ کیږي او په دې موسم کې خلک خټین توکي نه اخلي. که از دولت آباد آورده میشه اون موادش نمی یک کاغذ میشه، خلاص دیگه چیزی اوزار داره، کاغذ داره، دیگه چیز داره، دیگه پخته میشه زیر پای خلاص. روزانه نظر به استاد است دیگه، ما خود ما تقریبا 20 تا 25 تا 30 تا میشه، خود کلان تندور داره دیگه، 30 تا 40 تا هم جوړ کړیم. د دې هنر یو شمیر نور کسبګر بیا د بوسو او خاورې لوړ قیمت هم د دې لامل یادوي چې بازارونه یې ساړه شوي.